چې نیکانو سره کېناستې هغې سره مینه به پیدا کېږي او چې بدانو سره کېناستې هغې سره مینه به پیدا کېږي دا خو هغه قاعده ده ماحول ته ګوره بس بچی نه که کامیاب انسان جوړول غواړې ښه ماحول ورته ګوره او که بچی نه خراب بچی لوفر جوړول غواړې نو ماحول ولا مه بدلوې دا بچی چې سره خوښۍ کوه خراب مجلس کې کېنې او که ښه کې کېنې ته ګوره څو ورځې پس به لوفر بچی راځي نو صحبت چې دی دا اسانه غوندې لار شوه د دې وجې نه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ای د ایمان خاوندانو ځان کې تقوا پیدا کړئ د الله یره پیدا کړئ او د هغې لار وکونو مع الصادقین د نیکانو او رښتونو خلکو او بزرګانو او پاکانو خلکو سره صحبت قایم کړئ د هغې د هغه صحبت مخامخا په تا باندې سر راځي ما درته مثال وښو چې د حضور پاک صحابو ته وګوره دا خو د صحبت برکت وکړه د ناستې برکت یو بیبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم دی بیا به نه پلار پیژندل او نه به زوی پیژندل یو الله رسول الله پیژندل یو الله کتاب الله پیژندل د الله کتاب قرآن یو الله او د الله ذوالجلال دین پیژندل بل څه نه پیژندل حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا د حضرت ابو سفیان رضی الله عنه لور ده او د حضور پاک مبارک بیبی ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها یو وخت کې پلار کافر ورستو بیا مسلمان شو د مکې مکرمې د فتح په موقع ده پلار مسلمان شو مخکې کافر او کافر او مور د حضور پاک مبارک بیبی ده نو دا پلار یو ځل صلح صفا کې مدینه شریفه ته راغلی نو نبی علیہ السلام سره خبرې اترې وې چانه تاسو کله کې اداره ل چې راشه دا خپل لور سره به ملاقات وي دا ما د لور د ام حبیبه کور کم یو وی دا مخامخ کورې نو دا ابو سفیان وراره ورته ډیره موده پسې د لور سره ملاقات څو کاله پس دا لور ورته راپاسې د پلار خپل کړ لاسونه یې ولا خپل کړل او د خوشحالۍ نه یو بل ته وجړل چې بابا ډیره موده پس ملاقات وشو نو عموما چې څوک د چا ځای ته لاړ شي نو ورته بستر برابر کړي یو پوزکې پروت و ابو سفیان هغه پوزکې ته کېناستې ده دا لور ته ورباقي شه بابا لږ صبر وکړه پوزکې ته غوڼه یو بله دری به په دې کښېنه پلار حق تک حیران شو بچې دا پوزې دې رانه ولې غوڼه خلق خو چې میلمه راشي نو پوزکې چې بند وي نو ورته یې خور کړي چې پې کښېنه او تا ما دا پوزکې غوڼ دا دې ولې وکړه دا تا د خپل پیغمبر دا چل خولی چې د پلار به داسې بې ادبي کې وی نه بابا مونږ ته خپل پیغمبر د مور او پلار د ادب لپاره بار بار فرمایي چې د مور به مدد کوي او د پلار به مدد کوي وبالوالدین احسانا مور او پلار سره ښه سلوک کوه وی دا ښه سلوک دی چې تا ما سره وکړه وی بابا زه په تا نن ډېره خوشحاله یم چې ته راځې زه یم چې زه ستا څونه قدر او عزت وکړم د زړه نه درته وایم خو دا کوزې مې د نه په بله وجه غونډ کړ دا کوزې د حضور پاک مبارک د ناستې کوزې دی هپې د پاسه کښېنې نو زه ته کافر ته مسلمان هم لانې نو زه دا نشم برداشت کولی اگر که زما پلار چې د حضور پاک د ناستې په کوزه کې دې ستا غوندې کافر کښېني څونه قدر په زړه کې پیدا دی پلار ترېنه هېر دی بیا مور ترېنه هېره ده دا ولې رو دا د حضور پاک د مجلس ته برکت نو چې کومو خلکو د نبي علیه السلام مجلس وکړو هغې ته صحابه کرام ویلي کېږي څه د پاسه 100,000 خلک او قرآن شریف کې الله دونه قدر کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله ورته خوشحاله دی وی الله د دوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دی او آخرت په دې د خوشحاله نو نیکانو خلکو سره مجلس کول نه عالمانو سره مجلس کول نیکانو خلکو سره ناسته پاسته کول دا د آخرت د حصول او د الله د نزدېکت بهترین سبب دی او بیا دې سره مینه کول یو موقع کې یو صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست وی الله رسوله قیامت به کله نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ما عادت لها تا ولې څه تیاری کړې چې د قیامت تپوس کې اصلي وی نه د الله رسوله نه مې څه ډېر منځونه کړي دي او نه مې څه ډېرې روجې نیولې دي او نه مې ډېرې صدقې کړي دي خو یو څیز دی ولکنی احب الله ورسوله الله د الله رسول سره مې مینه شته نور عبادتونه مې کم دي عبادتونه مې ډېر نه دي کړي الله د الله رسول سره مې مینه شته حضور پاک مبارک فرمایل المرء مع من احب وی خط چا سره دی مینه د قیامت پر ورځ هغه خلکو سره بستا ناشته نو زړه کې چې چا سره د صحبت ته هغه سره به مینه محبت پیدا کی او چې چا سره دی مینه قیامت کې به وی سره کمینه دی په دنیا کې د عالمانو صالحانو نیکانو سره قیامت کې به مغوی سره مرګره
دا نشي کېدی چې دنیا کې د مینه د نیکانو سره او قیامت کې د غلطو د ګندګیرو سره په جهنم کې پروت دی دا نشي کېدی او که دنیا کې د صحبت مینه محبت د ګندګیرو د غلطو سره دا نشي کېدی چې د قیامت پر ورځ پیغمبر د جنډې لاندې ولاړ چې چا سره ستا په دنیا کې صحبت دی چا سره د مجلس دی چا سره د مینه او محبت دی بس دا لازم وګڼه چې د قیامت پر ورځ حق خلکو سره به ناست دی هندوستان کې یو ډېر بزرګ تیر شوی دی خواجه باقی بالله صاحب رحمت الله علیه په خواجه صاحب داغه مشهور دی ډېر لوی بزرګ دی د الله لوی ولی دی ډېر زیات مریدان یو قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې هغه وایي چې د ده په زرګاو خلک ننان میں یو کم سل یعنی 99 لاکھ خلق اغا دی چې صرف د د پلاس اغا اندوان مسلمانان شوی اغا د مریدانو او د شاگردانو په پریدا او اوسم د اغا قبر لا مسلمانان خو سکے چې د قبر له سکان امراض اندوان امراض مسلمان خو په صحیح طریقه قبر لدی چې کوم د نبی علیہ السلام مبارکه طریقه ده قبرونو د مقبرو دلو اسلامی طریقې سره او اندوان راضی په کې غفتنم کوي او هغه خپل چې ګوتانو سره کوم سلوک کوي هغه سکارونه کوي سکانم راضي خواجه سے دل وسه یو ځل په مجلس کې ناس ته ملمانه راغله چې ملمانه راغلل نو داسې وختو کې دې کړه د ډوړې درک نه لګي غریبي و نو خواجه سے به کور تلاړ دنانو ته چې دما خوري عزتمن ملمانه راغلي دي ډوړې څو خوراک مراکي پورې مونږ راپدن څه نشته دی غریب راغه پریشان لکه چې ملمه دې راشي عزتمن ملمه دې راشي او بیا داسې سړی وي چې هغه د عزت خاوند دي او کور کې سنینو سړی ملامت شي په دې مجلس کې د یو مرید ناس ته دا وټلو دغه بسوالم نه چې وټلې هغه کوی چې خواجه صاحب په ملمانه راغلي دی پریشان دي هغه خيارو زر پاسه په وټل تلاو او دا هغه ملمنو مناسب یو مزیدار غونډه خوانځه تیار هغه کې مختلف قسمونه د خوراک کې خوده ډیر اعلی او کور ته یو دلته نه وروړي چې د خواجه صاحب عزت په جوړ شي کور ته یو خواجه صاحب کرا او راځي خواجه صاحب تکي نافي صاحب تاسو ورته کور درته ناري आवाज درته خواجه صاحب پېښ چې کور تلال بيبي ورته چې اخوانچا چا راوړل دا وی بس دا هغه زما وډل والا مرید راوړل دا هغه اخوانچا راوغښتو مېلمنو ته کې خو مېلمانو په دې پوي نشو چې دا خوراک بل چا راوړل دا وډل والا خو دې راوړل کور ته ولې چې روړه خو مېلمنو ته ډېر لوی عزت جوړ مېلمانو رخصت نو خواجہ صاحب دغه وډل والا ته دې فرش کینه مان کیا مانتے ہو وہ ایسا غواړو هغه وټل والا وای چې کډوړې غواړم په دماشتا که کور غواړم کور مې ته بچی مې مشتا او ځدې خواجه صاحب لازم داري او نیک سړی د سره کینم پاسم راشه دا سوالو کې سم کامل سړی نه جوړ شي هغه وټل والا ورته وی حضرت مجھے اپنی ہی جیسا بنا دو کہ تو سنگے مان هغه سے جوړ کا خواجه صاحب وتوی دا خو ډېر خطرناک سوال وکړ دا څه نه کیږي لګبل سو غواړه وینا صاحب هم ساده سره چې ته څنګه اقصی بمانه جوړه پټي زره کم بمني هغه وی راشه په خواجه صاحب پشان دي شوي ټیک دا کله بدر سره ډوړې ونی بزرګانو باندې الله هر قسم حالات راولي او دا د دنیا مریدان باندې او لاس بدل خپلې او قدر باندې کوي او عزت باندې کوي او لوی چرچا باندې شي او د الله ته باندې شي او بلا د خدای ولید نه پس کندونو کې جوړيږي بغیر تسبیح او بغیر د ذکر او اذکار دا قصه خوش او خدای زبردست خبره اور دې داسې نه کی او دا ټیکم دا یو لوخو کې چې من او برازي نو ته پکې د من نجات کوم ځای جوړ شي یو بوجه کې چې دوه معنا غنم راځي نو چې ته پکې درې معنا چې خو بوجه بشلي کی کنه او ته وی داسې مکو بل سو غواړه وی حضرت مجھے اپنی ہی جیسا بنا دو چې ته څنګه چې وزر کم پکې نه معنا هغه څه معنا جوړ قاری طیب سے ذکری دارالعلوم دیوبند محتمم شیخ الحدیث وی خرازه نو دا هغه اور کوټه او خانقاه د چلې زو د عبادت هغه ته دن صادره په واچو او مراقبه مستقل لګیا دي دا هغه د باطن اصلاح کوي او کوشش کوي الله دا سے وکړه چې دا هغه اوټل والا باطن خو څه ظاهر شکل هم د خواجه سے پشان دي شو شکل هم دا هغه پشان حیران شو خلق دواره بار روتل اسلام دي چې نور مریدان دي هغه حیران دي چې خدای زمون پیر سے پکې کمی او دی وټل والا کمی شکلونه د دعا او یوشا قد قامت د دعا او یوشا
دا دا غلط صحبت برکت، دا غلط مجلس برکت. یو مرید پکی خیار اگر لکه زه پکې خپل پیر پیژنم او ډلوالان پیژنم، دوی پسې پیژنې دوی چې دا کم صفا سوتره نیغ را روان دي دا زموږ خواجه صاحب دي، او چې دا کم کله په یو وخت په زورونه کوي او کله په بل خپه ته به یې ګنې په سر یې لس منه بوج پروت دی، دا هوټلوالا دی او هغه غریب ټینګ هم نه شو، یو هفته نیمه پس هغه هوټلوالا بیا وفات هم شو، هغه بوج هغه ونه زغملی شو. زمارون خبر مې دې پورې کوله چې صحبت اثر لري. مجلس کې چې کېناستې د نیکۍ مجلس کې تاکې به خامخا نیکۍ ته توجه پیدا کړي، او چې د بدانو مجلس کې کېناستې غلط مجلس کې کېناستې تاکې به هغه نسبت پیدا کېږي. دا خو د دنیا مثال دی. ستا په دې محله کې چا سره مینه محبت وي مثلا، او ته لاړ شې کراچۍ ته او ډېر خلک ووینې او دا د محلې دا دوست هم هلته کې ملاقات دې ورسره وشي، نو چا سره به په کورسۍ یو ځای کېنې هماغه دوست سره چې ستا د محلې دوست و هلکه په خیر ته کوم ځای دشمن سره به نه کېنې هماغه سره به کېنې. نو چې دنیا کې چا سره تعلق دی صحبت دی مینه او محبت دی، قیامت کې به هم حق خلکو سره ملګري. دا د حضور پاک وینا چې المرء مع من احب، دا خلق دا الله دوستان او اولیاء دي. دویم آیت چې ما کوملس رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اے خلق دا اللہ دوستان او اولیاء چی پدی و پا خیرت کی سیئر نہیں تڑی یری کی کنا کہ زنکدن کے برا سر خدای سکے، قبر کے برا سر خدای سکے، دا محشر پا غلوی میدان کے برا سر خدای سکے، او بیا جہنم دی جنت کی چکم خوابہ ملے گی دا یری پر لگے. نو لا خوف علیہم پدی خلق بدا غیرنی ولا هم يحزنون. او چې سړی مري نو بعض انسان پړه کې دا سوچي چې بچی رانه پاتې شو، دا بس کوي، ښځه پاتې شوه دا بس کوي، مال مې پاتې شو دا بس کوي. رب العالمین فرمایي ولا هم يحزنون، په دې بچو په دې ښځې پسې به په قیامت په آخرت کې غمجن قدریم نشي، اس غم دې دوی باندې نه راځي چې دا بچي او دا مال او دا ښځه به مې سکي. دا د الله دوستان. اوس اولیاء شو له الله دوستان ارسلی وی دا اللہ دوست دی، ارسلی بوئی چی زمان استاد ولی دی، ارسلی بوئی زمان پیر ولی دی، ارسلی بوئی زولی نمونتا اللہ دا اولیاء نخفولی دی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ اغا خلق دی چی دا اولی ایمان خلاول برابری، ایمان روڑ پا اللہ منی او منی، او اللہ دا دے طول کائنات و خالق و مالک او قادر منی. کہ ټول کائنات اللہ پیدا کړی دی، اللہ بے مال جند اللہ را کړی دی، اللہ بے رانا بیماری مال اللہ را سره اللہ بے لرکای، بچی خدای را کړی دی خدای بے اخلی، مال او عزت اللہ را کړی دی اللہ بے اخلی. نبی علیہ السلام دا اللہ خیری پیغمبر منی، قبر منی، قیامت منی، دوزخ او جنت منی، فرشتی منی، دا اللہ کتابونه منی. چې څومره عقیدی دی امنتو بالله دا د زړه سچ نه منی. یوا دویم وکانو یتقون، پدې کې تقوا وی تقوا پرهیزګاری وی پدې تقوا یو څو مرتبه دي، یو باندې د کفر نه او د شرک نه ځان ساتي، دویم باندې د ګناهونو نه ځان ساتي کواله دي تلوین، او دریم باندې د هر هغه سیز نه ځان ساتي چې راځو د الله په منځ کې رکاوټ دي. یو سیز دي چې هغه راځو د الله منځ کې رکاوټ دي، هغه لبلته ورقی ځان به الله ته نږدې کوي. دا اولیاء الله دي نو عقیده برابر او تقوا هم پکې وي، پرهیزګاران خلک هم دي. نو الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. او دې مخکې آیت کې درته موي چې تقوا پیدا کیږي، پس د تقوا بهترین د پیدا کېدو صفت هغه د نیکانو د صالحانو خلکو سره مجلس او برکت. نو دا زمونږ استاد مجلس هم جنن قائم دي، غالبا د ساره داسې د مجلس تاسو شروع دي، دام د حضرت مولانا صاحب رحمت الله علیه د برکت نه دی. ما خو لیدلی نو نوم مې اورېدلی، حافظ بشیر صاحب زمو د هغې په منځ کې واسطه و، د ما ته وروسته بیا ډېر وی ستا ذکر به مې ورسره کوو نو ډېر به خوشحالېده او ډېرې دعاګانې به یې درته کول. رښتیا خبره ده کوم انسان چې تهجد ګزاري او کوم انسان د الله عبادت کوي او درس و تدریس کوي، د ماشومانو او د مشرانو او د کشرانو اصلاح کوي، دا د خدای په نزد غوره بنده دی، دا خدای ته نږدې بنده دی، دا رجال الله کې داخل دی، هغه د الله نیکان بندگان چې خدای ته خوښ دي. باقي مرګ او ژوند دا زمونږ ایمان دی چې دا د چا په اختیار کې دی؟ د الله. مرګ الله راوړي، ژوند الله ورکوي، او د انسان لپاره
یو مخصوص ټیم او مخصوص وخت مقرر دی. قرآن شریف کې الله فرمایي اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هغه ټیم چې راشي نه مخکې کېدی شي نه رسته کېدی شي. بس اخیری یو ټکی درته وایم، ټول اخیری ټکی دا دی چې په دنیا کې ژوند داسې تېر کړې چې آخرت هم د خوشحاله وشي. بس د ایمان ولرئ چې روزي د الله په خوښه کې، روزې ته طمع او لالچونه مه کوئ. دا خپل یقین او ایمان جوړ کړئ چې روزي څوک ورکوي؟ الله. ژوند د چا په لاس کې دی؟ د الله. بچي چا درکړي دي؟ الله. عزت څوک ورکوي او څوک یې اخلي؟ الله. مرض او جوړوالی، روغ صحت او مرض د چا په اختیار کې دی؟ د الله. دغه الله ته رجوع وکړه. خدای ته زما قادر او مطلق ذات دی او تا ته رجوع کوم. دا دغه الله نه غواړه، هغه ته رجوع کوه. او چې کوم نیکان خلک دي، صالحان خلک دي، هغوی پسې بد سپکې مه وایه، د هغوی مجلس کې ناسته کوئ. او اخیری او خبره کوم، خپل بچي دا مدرسو کې عالمانو سره، طالب علمانو سره او دیندارو خلکو سره، صالحینو سره کښېنوئ. بیا به دا نه وایي چې زما بچی لوپر شو، دا به لوپر کېږي نه. او که بچی مدقسې پرېښودو، ماسخوتن توده شوې او د بچي تپوس نه کوي چې بچي مې په کوم طرف لاړ. ته خپلې ډیوټۍ له او مزدورۍ له لاړې او د خپل بچي تپوس نه کوي چې دې مازدیګر څه کوي. دا بچی به بیا روغ ني، دا به د نه بیا لوپر جوړېږي. نو رب العالمین دې زمونږ د نیکانو صالحانو صحبت نصیب کړي. او دا زمونږ عقیده ده ورونو. ګورې ښه، د اهل سنت والجماعت چې کوم سړی یو مرده پسې، چې کوم انسان وفاتي هغه پسې خیرات کوي، دا صدقه هغه پسې وررسېږي. که ختم کوي، تلاوت کوي، ثواب هغه پسې وررسېږي. او که چېرته عام څه نیکي کوي او 2 رکعاته نفل کوي او یا لار یا جمعات کې خیرات کوي او خدای دا ثواب هغه ته ورسې، نو تعالی خدای فایده درکوي او هغه له الله فایده ورکوي. دا زموږ عقیده ده. رب العالمین د حضرت مولانا صاحب رحمه الله د آخرت هغه لوی سفر د خیر او برکت وګرځولي او دا هغه د جمعات او د علاقه دا د خدای په دین باندې عبادت او چې چا نن دا کم خیرات کړی دعا وکړي او دا صدقه یې کړې ده، خدای پاک دا خیرات او صدقه په خپل دربار کې قبول منظور کړي. الله دې خیرات کوونکو له دوی اجر نصیب کړي او چې د چا په روح په ایصال ثواب یې کړی دا ثوابونه دې الله پاک دوی ته ورسوي او ټول پیغمبرانو ته او صحابه کرامو ته او صالحین ته الله تعالی ثواب ورسوي. موږ او تاسو د رب العالمین د دین او د دنیا د دوارو خیر او خوشحالي نصیب وګرځولي او خدای پاک د غمونو، مصیبتونو، آفتونو، ارمانونو محفوظ وګرځولي. دا کله دا جمعات، دا مقتدیان او دا علاقه دا خدای په دین باندې عبادت او خوشاله کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. گران و محترم اوریدونکو، شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 315 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د نیکانو په صحبت باندې تقریر او بیان واورېدو. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.